افغان ښځو په انګلند کې د افغان کرکټ په ننګه لاریون کړی. د دې لاریون مشري څوک کوي، څوک پکې غړیتوب لري او هدف یې څه دی؟ بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان ښځو یو شمېر افغان فعالان چې مشري شبنم صالح او سپوږمۍ اکبرزۍ کوي د مغرضو کړیو ضد او د افغان اتلانو په ملاتړ د کرکټ نړیوالې شورا او بریتانیا پارلمان په ګډون یو شمېر اړوندو ادارو ته د لیک استولو او ایکس پیسونو له لارې د افغانستان د کرکټ څخه ملاتړ څرګند کړی دی. میرمن سپوږمۍ اکبرزۍ په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي افغان میرمنې د نارینه او ښځینه د دواړو او د هیواد د ملي کرکټ ټیم لپاره د دوامداره ملاتړ غوښتنه کوي. ښاغلې اکبرزۍ وړاندې لیکلي چې د جنګ سالارۍ او ویجاړونکي سیاست برعکس موږ ښځې په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د افغانستان ملاتړ وکړي او په دې هیواد کې د جنسیتي توپیر د له منځه وړلو او په رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د بشري حقوقو پوهانۍ غړي او د پوهنتون استاد شبنم صالحي بیا افغان لوبغاړي د خلکو ترمنځ د یووالي سمبول بولي او لیکي چې د دوی تحریمول هغه ملت منزوي کوي چې د مخه یې ستونزې زغملي دي. ښاغلې صالحي زیاته کړې ده د افغان سپورټ ټیمونو په نښه کول افغانانو ته زیان رسوي نه طالبانو ته. د دې پر ځای راځئ د افغان میرمنو او مدني ټولنو د ملاتړ په زیاتولو تمرکز وکړو. دا اقدامات او لاریونونه وروسته له هغې مطرح شول چې په دې وروستیو کې د فوزیه کوفي، مرضیه حمیدي او یو شمېر نورو مغرضو کړیو له لوري پر افغان کرکټ د بندیز لپاره له نړیوالو بنسټونو غوښتنې وشوې. بلخوا یو شمېر طالب پلو اساسو هم د یادو افغان میرمنو یاد اقدام ستایلی او دا یې د دې ملت د ثبات او پرمختګ لپاره اړین عمل وباله. جنرال موبین که څه هم په ښکاره ډول د دې هڅو د لاریون او حق غوښتنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو هغه په